بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې روغ جوړ به وي. راځئ نن په پروګرام کې په یو ډیر مهم کمانډو باندې خبرې وکړو چې هغه عبارت ده د ریفرنس ټیب کې د انډیکس څخه. دا څه وخت کارول کیږي؟ فرض که یو کس ته ماته راځي وایي چې تاسو سره په شرکت کې څو انجینران دي، څو کسان تاسو سره کار کوي، او د هر انجینر په کوم برخه کوم سایټ کې کار کوي د هغه معلومات ماته راکړه. هغه موږ کولی شو د انډیکس کمانډونو له لارې څه کوو، دا جوړ کړو. یا خو موږ کولی شو د انزرټ لارې انزرټ کې ټیبل لارې هم جوړ کړو. خو اصلا دغه انډیکس چې کارول کیږي دا څه په خاطر کارول کیږي؟ دا زیاتره وخت د مونوګرافونه چې لیکل کیږي، دغه مونوګرافو کې بیا اخره کې داسې د عنوانو څه داسې خلاصه راوړل کیږي. نو د دغه عنوانو د خلاصې لپاره بیا موږ انډیکس کارو. نو تاسو به داسې وکړئ چې خپل عنوانونه ته به عنوانونه باید تاسو له مخکې نه چې یو هیډینګ ولري که نه، رابسې هم ته او دته به هیډینګ 1 ورکړئ. دلته ما تیار لیکنه کړې، بل راځم دلته هم یوه لیکنه به ده هغه کړې عنوان د لغمان په باره کې، دلته هم یو هیډینګ ورکوم. او راځم دلته یو بل عنوان ده هرات په نامه، دلته هم فرض که دا اوس زه مثال در کوم، دلته مې د انتخابوم او دلته هم یو هیډینګ ورکوم. نو دلته مې چې هیډینګ ورکم، اوس راځم ورته وایم چې دغه کابل نه ده، دا ماته چې که ریفرنس ته راسه، ریفرنس کې دا مارک انټري که لومړی به څه وکړئ تاسو، مارک کنټرول شیفت ایکس هغه ده د شارټکټ دا په د کلیک وکړئ، دا به تاسو سره چی سي مارک انټري. تاسو به نور څه بولډوئ ټالیک کوئ، د پیج ریجې کوئ، یا کرنټ پیج کې دا تاسو اسانه ده، انشاءالله سخته نه ده. تاسو باید دا مارک کړئ. داسې کله تاسو مارک بیا به څه وکړئ، دا به کلوز کړئ. کله چې کلوز کړئ راسئ دوهم عنوان پیدا کړئ. دوهم عنوان دا ده، دا عنوان هم څه کوي هغه کوي، چون دا ما مخکې کار کړی و داسې راغی، نو دا څه کوي تاسو کنټرول شه. بیا به تاسو راسئ لغمان به هم داسې انتخاب کړئ، هغه خپل موضوع چې هر څه به دا موضوع به بیا به مارک ته راسئ، او نور څه کې به کار نه لري. که بولډوئ دا مطلب په فارمټ یې تغییروئ، دا به بیا هم څه کوي مارک کوي. بیا به څه کوي کلوز کوي. دا هم چې کلوز کوي بیا به راسئ د بل عنوان ته، دا به هم انتخاب کوي او بیا به مارک انټري کوي او بیا هم دا مارک کوي. دا به هم څه شي در سره مارک به شي. کله چې دا مارک شو راځئ په د آخره صفحه کې څه کوو، کنټرول انټر کوو، کنټرول انټر چې آخر یو خالی صفحه غواړو. په دغه خالی صفحه آخره کې غواړو چې څه شي ما سره د دغه عناوینو څه یو خلاصه دلته جوړه کړم. نو دا خو ما سره کم 3 عنوان او تاسو که 100 200 هر څو څه کوو تاسو جوړوای شئ. زه دلته کنټرول آر وهم، رایټ طرف نه ورته لیکم د عنوانونو خلاصه، پښتو کې لیکم د عنوانونو خلاصه. مطلب تاسو دلته دا په خاطر ولیکئ چې تاسو ذهن کې پاتې شي. دا کلیک کوئ ورته، تاسو راسئ اوس چېرته راسئ په هغه ته ریفرنس ټیب ته، او بیا انزرټ انډیکس باندې کلیک کړئ. انزرټ انډیکس باندې کلیک وکړئ، تاسو به دلته درکړي چې آیا پیج نمبر هم ورسره غواړئ عناوینو سره که نه. هو ورته وایم پیج نمبر هم راکړه. غواړئ چې دا منځ کې څومره داسې هغه واخلي، داسې په کوم ډول دغه فارمټ واخلي. فارمټ یې تاسو چې کوئ کلاسیک فارمټ، ماډرن کوم یو انتخابوئ، تاسو چې کوئ انتخابولی شئ د ځینه ورته. نو بل به څه وکړئ تاسو، نور داسې خاص هغه نشته، خالي اوکې به یې کړئ. کله چې اوکې کړئ ډایرکټ به تاسو سره څه شي، دا به در سره راشي. تاسو وګورئ دا لږ غیر منظم ده. تاسو به راسئ دغه مطلب پاراګراف علامه به دا ایسته کوي، هم ته به راسئ، هم کې به تاسو د پاراګراف علامه ایسته کوي. تاسو ته به د عناوینو خلاصه هغسې ډایرکټ دلته راشي چې مطلب هرات په ده صفحه کې، کابل په ده کې، او لغمان په ده کې. دا مطلب د عناوینو خلاصه تاسو سره جوړه شوه. تاسو کولی شئ چې د دغو کمانډو له لارې څه وکړئ، د عناوینو خلاصه جوړه کړئ، یا هم د نورو کمانډو لپاره څه کړئ استفاده ترې وکړئ. نو که چېرته ویډیو مو خوښ شوي شیر یې کړئ در سره، او که څه سوال درته پیدا شوي، کوم موضوع باندې نه یې پوه شوي، کوم انتقاد پیشنهاد یا غوښتنه وي، نو ما سره په کمنټ کې شریکولی شئ. او که چېرته کوم ملګري نوي وي نو زموږ چینل درته سبسکرایب کړئ، تر څو نورو ویډیوګانو نه تاسو څه شئ برخمن شئ. نور مو په الله تعالی سپارم. ښه وخت